علي ما وی کنه برندین ته ما په رښتیا راغلی و تاسو ما سره څه خبرې کول غواړئ ما ته اوس ووایئ بلې یو د ځان نه ماشوم مه جوړوه زه فضول ماشوم نه یم اندیشه یم کوم فلم دی وکړو یم نه خیر دی کور ته دې مینده کوو ته زه به صرف درشم په کمره کې به سره کېم یو 2 منټه به خبرو کوم ته به بیا راځم نه نن داسې یارانه کړې ده نن داسې خبرې کړې دي دوستانو دغه د نور احساس هغه لیک شوی ټلیفون کال و چې له خپل یار سره یې پکې سیکسي ګپ لګولی ملګرو ویډیو تر اخره وګورئ چې په همدې ویډیو کې د نور احساس همدغه لیک شوی ټلیفون کال پوره اورم خو د ویډیو له شروع کول نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي هغوی ټولو نه هیله او خواست دی چې پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ ملګرو دې نه مخکې چې همدا ټلیفون کال در باندې پوره اورم غواړم د نور احساس او د هغې د لیک شوي ټلیفون کال په اړه له تاسو سره یو څو خبرې شریکې کړم لکه څنګه چې تاسو د نور احساس د لیک شوي ټلیفون کال څو خبرې واورېدې دوستانو دا د ډېرې ازادۍ د هر چا سره د ویډیو جوړول له هلکانو سره د ناستې پاستې او هر محفل ته د تلو نتیجه ده بلخوا موږ او تاسو که دې ویډیو ته وګورو په دې ویډیو کې زموږ او ستاسو د معاشرې خویندو میندو ته یو خاص درس او میسج پروت دی له دې ویډیو نه موږ او تاسو باید زده کړو چې په هر چا باندې یقین نه دی کول پکار او خپلو خویندو او لوڼو ته باید دومره ازادي ورنه کړو لکه څومره ازادي چې همدغې نور احساس ته له خپل فامیل څخه میلاو شوې ده د نامحرمو هلکانو هر قسم محفل ته ورتګ له هر چا سره ویډیو جوړول خو دې ته ساده خبره ښکارېده دوستانو نور احساس لکه څنګه چې یوه پښتنه پیغله ده نو په پښتنه معاشره کې د همدې دغسې ټلیفون کال لیک کېدل دې ته ډیره د افسوس خبره ده نور احساس یوه پښتنه پیغله ده چې د سوات سره تعلق لري دوستانو موږ هم د دې په همدغه لیک شوي ټلیفون کال ډیر افسوس کوو ځکه چې د یوې پښتني پیغلې دغسې ټلیفون کال لیک کېدل ډیره د شرم او افسوس خبره وي خو الله دې وکړي چې نور احساس او هغه ټولې پښتني پیغلې د داسې ټلیفون کال څخه غټ سبق واخلي چې بیا نه په آینده کې له نور احساس نه داسې غلطي وشي او نه هم له کومې بلې پښتني پیغلې هوښیار هغه کس دی چې د بل له غلطي څخه سبق اخلي له دې ویډیو کال څخه نه یوازې جنکۍ سبق واخلي بلکې هلکان هم باید ډېر احتیاط وکړي چې خدای مه کړه سبا د داسې حادثې ښکار نشي الله تعالی دې زموږ او ستاسو د ټولو خویندو میندو او لوڼو عزت وساتي دوستانو دا وه نننۍ ویډیو چې د نور احساس د لیک شوي ویډیو کال په اړه وه تاسو د نور احساس د همدې لیک شوي ویډیو کال په اړه څه نظر لرئ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم د لوی الله په امان